د خوست په تڼیو کې د عمل کلتوري ماښام تر سرلیک لاندې یا د مشاعره کې ګڼ شمېر ځوانانو، شاعرانو، لیکوالانو او چارواکو برخه اخیستې وه. یا د مشاعره د تڼیو ښاروالۍ په نوښت رامنځته شوې وه. د ښاروال عثمان حیدر په وینا هڅه کوي چې افغان کلتور او ادب ته ژمن واوسي او ساتنه یې وکړي. تاسو ته بهتره معلومات چې تیر کال د امن کلتوري ماښام په لومړی ځل په تڼیو ولسوالۍ کې وشو د ښاروالۍ طرفه چې دا دوهم ځل ده. انشاءالله دغه امن کلتوري ماښام به بیا هم کوو. دغه امن کلتوري ماښام نه لکه نوم نه چې معلومیږي چې امن کلتوري ماښام یو میسیج او پیغام دغه دی چې په سیمه او منطقه کې امن امنیت دی. هر سړی کړی شي چې په ازادانه ډول که شپې وي که ورځې وګرځي هېڅ د ویرې احساس باید ونه کړي. هېڅ رسان کې لکه کلتور ته چې وکتلی شي د سیمې منطقې هغه کلتور چې په تیر وخت کې تیر شوی دی مشرانو طرفه یا هغه کلتوري شیان چې موږ مشرانو استعمال کړي دي هغه نندارې ته وړاندې کیږي. د یادې کلتوري راټولېدنې په لړ کې ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د افغانستان ټول قومونه یو افغانان وبلل او ټولې خواوې ملي وحدت ته راوبللې. بابرزی اوسار له پکتیا څخه راغلی یم. لکه څنګه چې د امن کلتوري ماښام دی له دې دا معلومیږي لکه څنګه چې موږ ستاسې نوم ورکړی امن کلتوري ماښام نو مطلب چې دغه کوم کلتور خاصتا د افغانستان یا د خوست په دې کې موږ او تاسو د یو ولایت کلتور او د بل ولایت کلتور خاصتا لکه تاسې چې کوم تیاری نیولی دی د خوست او پکتیا د سیمې مشهور خواړه لکه ډنډکی د ادب د پرمختګ لپاره د شعر د ښه والي لپاره او د تاندو د نویو شاعرانو د راپورته کولو لپاره دغسې پروګرامونه زیات مهم دي چې په دې سره به موږ وکولی شو چې هغه ځوانان چې په خاورو کې لالونه دي د دې تر څنګ هغه لالونه راپورته شي او بالاخره خپل ځان د یو شاعر په حیث باندې ټولنې ته دی په خپل ځان وګوري چې زه یو څوک یم. په مشاعره کې ګڼ شمېر نور شاعرانو د اشعارو په وړاندې کولو سره ځوانان یووالي او د خاورې آبادۍ ته راوبلل. د دې ترڅنګ په همدې مشاعره کې د لاسي صنایعو او نورو کلتوري توکو د یو نندارتون د وړاندې کولو ترڅنګ د خوست دودیز خواړه وریژې غوړي هم خلکو ته د میلمستې په توګه ورکړل شول.